اوس راته معلومه شوه مور مې دروغجنه وه. اوس راته معلومه شوه مور مې دروغجنه وه. ما ته یې اکثر ویل یې زما ګلاب ویه، ته خپلو همزولو کې ښکلې بلا ښکلې یې، ته تر هر چا ښکلې یې، نسته ستا جواب ویه، ته د اسمان ستوری یې، ته د ګلاب ګل زما، ټول حسن پتا تمام، ته قیمتي لال زما، ستا په سا کې سا زما، ته د ښایستونو خان، ته د زړه ټوټه زما، هېڅوک نشته ستا په شان. زه به سم خوشحاله شم، زه به سم خوشحاله شم. اوس چې آینه کې زه ځان ته کله وګورم، څومره بلا تور یمه، څومره ډېر بدرنګه یم، ځان پورې سم وخاندم، زه خلکو کې څنګه یم. اوس راته معلومه شوه مور مې دروغجنه وه. خلک سم رښتونې دي، څوک راته کارغه وایي، څوک راته پیری وایي، چاته نشه یې ښکارم، ټول خلک رښتونې دي، خو مور مې دروغجنه وه، مور مې دروغجنه وه. دردونه مې روغ وجني، خو مسکی یم ستا دپاره. دردونه مې روغ وجني، خو مسکی یم ستا دپاره. که مرم نو ستا دپاره، که ژوندی یم ستا دپاره. مننه. دردونه مې روغ وجني، خو مسکی یم ستا دپاره. که مرم نو ستا دپاره، که ژوندی یم ستا دپاره. او د ځان به درته څه وایم په سرو لمرونو ګرځم، د ځان به درته څه وایم په سرو لمرونو ګرځم. یک سویری ستا په سر یم، سپرلی یم ستا دپاره. او د حسن خاطرې په درد او غم پېرزو مې نشي، د حسن خاطرې په درد او غم مې پېرزو نشي. قربان شم لیونی او سپېلنی یم ستا دپاره. مننه. او الله خو دې زما د خوب تعبیر اوس متضاد کړي، الله خو دې زما د خوب تعبیر اوس متضاد کړي. ما داسې خوب لیدلی چې پردی یم ستا دپاره. مننه. او تراخه راته په ژوند راوروي تراخه وختونه، تراخه راته په ژوند راوروي تراخه وختونه، خو بیا هم ګوره څومره خوږ سړی یم ستا دپاره. تراخه راته په ژوند راوروي تراخه وختونه، خو بیا هم ګوره څومره خوږ سړی یم ستا دپاره. او د حسن دبدبه ده که د سترګو احترام دی، د حسن دبدبه ده که د سترګو احترام دی. جانانو خبرلوس یم خو ګونګی یم ستا دپاره. مننه. د حسن دبدبه ده که د سترګو احترام دی. جانانو خبرلوس یم خو ګونګی یم ستا دپاره. او ناصره ژوند که زوړ شي محبت کله زړېږي، ناصره ژوند که زوړ شي محبت کله زړېږي. تر مرګه مرګه پورې به زلمی یم ستا دپاره. او ترجمانه شاعر د امیر افشار سره زما پیژندګلي د لږې مودې ده. په راولپنډۍ کې را سره د یو مینهوال په حیثیت ملو شوم. په ملاقات کې یې د خپلې شاعرۍ ذکر وکړو او زما په استفسار یې راته خپل څه کلامونه واورول. ما چې د امیر افشار شاعري واورېدلې نو یقین مې نه راتلو چې ګنې دا شاعري د امیر افشار خپله شاعري. شل کلن عامر او دومره په ښه شاعري، دومره د درد او رنګ په ښایست کې رابنده شاعري، دومره د جذبو ترجمانه شاعري، یقینا چې زما دپاره د حیرانتیا خبره وه
د امیر ابشار د لیک ځانګړې خبره دا ده چې څه څه یې په نظر لیدلي دي، څه څه ورته مخې ته راغلي دي او څه څه یې په ژوند سرانداز شوي دي، هغه هر څه یې په دومره ښکلي انداز کې د شعر په ژبه ویلي دي چې لوستونکی بیا بیا په مطالعه مجبوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د ډپارټمنټ څه داسې مجبورۍ چې د هغې په مخ کې زه واضحه د کیمرې مخې ته نشم راتلی، نو د هغې په وجه دا ماسک ما استعمال کړی او زه د ټولو ملګرو نه بخښنه غواړم. زه د مشاعرو یا د ادبي محفلونو تجربه نه لرم او نه د سوشل میډیا د ملګرو په شان چل راځي، ځکه چې زه په پنجاب کې پیدا یم، پنجاب کې ژوند کوم، په هغه ماحول کې ډیوټي کوم. نو زه نن ډېر زیات خوشحال یم چې په دې پښتون محفل کې د پښتنو ملګرو سره په یو ځای شریک یم. په دې کې ما داسې ملګري ولیدو، جاوید شاه درمان صاحب شو، لیاقت تصور صاحب شو، ظریف ثوابوال، دا نور داسې ملګري دي چې زما خواهش شو چې دوی سره چېرته ملاقات مې وشي او د دوی سره په چېرته مشاعره کې شریک شم. نو دا زما خوشبختي ده چې نن هغه محفل دی او د دې صحرا د امیر په سر ده چې ډېر په اصرار سره، ډېر په تاکید سره ماله دعوت راکړی او نن زه دې محفل ته رالم. داسې د امیر په کتاب ما خپل تاثرات لیکلي دي، هغه به تاسو سره شریکوم، خو د هغې نه مخکې زه نوي کل ته یو خاص کوم او ورپسې شاعرانو ته به هم یو خاص کوم، ځکه د دې محفل نه زه د دې موقع نه دا فایده اخلم چې خپله خبره شاعرانو ته وکړم او نوي کل ته نوي کل ته دا خاص کوم چې هغوی د سوشل میډیا د هغه شاعرانو نه یا زنانه یا نارینه نه چې هغوی میک اپ وکړي، هغوی اداګانې کوي، هغوی قسم قسم سټایلونه جوړوي او شاعري داسې شاعري چې د دوو پیسو شاعري نه وي. نو هغوی ته دا خواست کوم چې هغوی اصل شاعري او دا 2 نمبر شاعري اکسکر یو ساده ماشوم دی هغه بدنام کړی لطیفې او دغه اصل کسکران هم دغه دي چې دا په میډیا باندې سوشل میډیا باندې راځي او د سټایلونو سره او دغه سره. زه وایم چې زموږ دا څو ملګري ما واورېدې دلته، نو هغوی زه دومره متاثر کوم چې کاشکې زموږ د نوي نسل د 2 شاعرانو له هغه مقام ورکولو. نو دا زه نوي کل ته خاص زما خواست دی او شاعرانو پښتنو شاعرانو ته مې دا خواست دی چې دا نن سبا کومه هوا راوتې ده د مذهب خلاف، د پښتو خلاف، د بې حیایۍ یوه هوا، نو پښتنو شاعرانو ته زما خواست دی چې د دې خلاف د نرتوب سره اکشن واخلي. مننه کوم. او دویمه خبره دا ده چې لکه څنګه چې امیر ابشار زمونږ یو غریب ملګری، یو غریب شاعر دی، د دوی په کتاب کې چې د دوی سره څومره زیاتی شوی دی، نو زه ډېر زیات پرې خفه یم. مونږ ته پکار دی چې مونږ د داسې یو غریب ملګري سره چې مرسته نشو کولی، نو زیاتی نه دی پکار، د دوی سره زیاتی پکې شوی دی او زه د هغې د سختۍ سره بندنه کوم چې کم از کم مرسته مو نشو کولی، نو زیاتی نه و پکار. بهرحال زه به خپل تاثرات
وړاندې کوم چې دا